آیا موږ تاسو د جهنم اور برداشت کولی سو که نه سو برداشت کولی؟ نن به یو داسې عمل در وښیم چې د هغه په برکت سره به الله تعالی موږ د ګناهو څخه محفوظه وساتي. کله چې مې ګناه ته شوق وسي، کله چې اشتیاق مو پیدا سي چې ګناه وکړي، یو داسې عمل به در وښیم چې هغه ګناه نه مخکې د عمل وکړه، نو انشاءالله الله تعالی به دې د دې ګناه څخه محفوظه وساتي او الله تعالی به دې د دې ګناه څخه بچاو کړي. کله چې شوق درته راغلی چې ګناه وکړې، نو یو اورلګیت راواخه، څوک ورته ماچس وایي، د هغه څخه یو کاڼۍ د اور غبله کړه او پر دې ګوته باندې ونیسه او یو ساعت یې پر ونیسه چې څه وخت تاته درد محسوسه سي، څه وخت تاته د دې تکلیف محسوسه سي، نو د هغه بعد بیا ته دا سوچ وکړه چې د یو وړه غونتې د یو کوچنۍ کاڼۍ دومره زیات د اور اثر دی چې موږ یې نسو برداشتولی. هغه پوره کاڼۍ پر ځان باندې د اور ده، هغه موږ نسو برداشتولی. نو د دوزخ اور، د جهنم اور به څنګه برداشت کړو، د قبر عذاب به څنګه برداشت کړو؟ نو انشاءالله امید دی چې په دغه وخت به الله تعالی موږ ته هدایت وکړي او زموږ زړه به د دې ګناه څخه محفوظه سي.